और बाकी हर मर्दबे के हो नफेल पड़ेगा मंद नफेल पड़ेगा कसे गिरेगा तो मंद गिरेसा गोड़ मा د بلوچستان د حب خار اوسیدونکي دواتیا کلن عبدالقادر بخش خپې ابلخپې پګړۍ په سر په مسجد نبوي کې د عمرې دوران کې وایرل شوی ویډیو د ده سادګي چې خلکو ولیده نو د سعودي ولیعهد په زړه کې د سره د ملاقات خواهش پیدا شو. د ولیعهد مشیر ترکی الشیخ هم ټویټ وکړو چې دا سړی به څنګه را پیدا کړو. دا سړی اوس وایي دا د ده بیان دی، خپله قصه کوي. وخت تېرېدو، الله روزي رسان دی، کور مې نشته، یوه جونګړه کې د غریبۍ شپې ورځې تېروم. دا زما ارمان و چې مکه او مدینه ووینم. پیسې راسره نه وې، 15 کاله مې د خلکو ګډې بزې او چیلې وسرولې او پیسې مې جمع کړې. 15 کاله وړاندې مې پاسپورټ جوړ کو، بیا د کورونا وبا راله او زما د پاسپورټ میعاد ختم شو. د نوي پاسپورټ لپاره مې بیا پیسې جمع کړې او تیر کال د الله امر وشو او ویزه راته میلاو شوه. ما ته هیڅ علم نه و، خو په زړه کې ډېر خوشحاله وم چې زه عمرې له روان یم. ټکټ مې واخیستو او جهاز کې کېناستم. هلته چې کوز شوم نو یو ګاډي والا مکې ته بوتلم او هلته راته لار وښوده. احرام مې وتړو، کمره مې نه وه، خلکو پسې رستو روانم. ما ته د اوبو هم پته نه وه. د اوبو یو بوتل مې واخیستو او دس مې وکړو، مونځ مې وکړو او طواف مې وکړو. بیا صفا او مروه ته لاړم. چې لږ لاړم نو ستړی شوم. ما سره څه سامان او جامې وې، چېرته مې ایښې وې، بې درکه شوې، ورکې شوې. ځای راته نو معلوم. احرام کې وده شوم. د یو دوست ټلیفون نمبر را سره و، هغه ته مې ټلیفون وکړو چې احرام کې یم، د دوکان هم راته څه معلومات نشته، جامې را سره نشته، بازار راته نه دی معلوم چې ځان له جامې واخلم. دوست مې راغو، زه خپل کور ته بوتلم، خپلې جامې راکړې، بس همغه سره به ومه، روژه ماتې، مونځ او دس، تراویح هلته به مې کول. بیا مدینې ته لاړو. د روضه رسول راته هیڅ معلومات نه و. خلکو نه مې تپوس وکړو، خو زه یې د روضې خواته پرې نه ښودم. ما ډېر ویل چې ما ولې نه پرېږدئ، خو بیا هم زړه کې ډېر خوشحاله وم چې زه مکه او مدینه مې ولیده. د مدینې نه بیا مکې ته رالم او چې وخت پوره شو نو واپس خپل وطن ته رالم. د دې سړي جامه او د کړه وړه او دا څومره د سادګۍ علامت دی. د دې سړي د حجاز مقدس ته سفر او دا ویډیو په ټول وطن کې ډېره زیاته خوره شوه او په یو څو ورځو کې دې غریب انسان ته ډېر زیات شهرت میلاو شو.